دلته ګاډي د خپو نه سره پورې رنګ کړي او په سټکونو یې خو ووایي، په سندانونو یې ووایي، په سندانونو، او زوړ رنګ ته پر اګمالونو لرې کړي او په سندانونو یې یو ښه پوټین موټین ورکړي او رنګ یې کړي او چې ته وایې دی کې نجي دا خو خپل رنګ کې دی، دا خو پرون د جاپان نه راغلی. هلکه ټیک وی ما امینه که غلطه وی ایبجن دلته پخه خرڅېږي. رنګ یې ورکړي وی دی کې رنګ نشته، نو مونږ یې بولو رنګ ساز له، نو چې رنګ ساز ورته داسې وګوري زور ورکړي نو کلپ کلپ وایي دا ټول رنګ شوی. مونږ دلته رنګ شوی ګاډی په پاک بدلو. هلته به ورته ته وایې چې په دې کې کرښه نشته، او وایي نشته خو ما ته مشین ویلي دي چې پکې شته. هلته داسې مشینان نه دي، هلته چې ګاډي په مشین وردل نه کې سکینر ورته وایي او بار یې ترې وباسې نو مشین درته وایي چې په دې کې نری کرښې دي، دې کې پلانکي ځای کې کرښه ده، پلانکي ځای کې ده، د دې نټ تو شوی دی، ډیله دی، دا هم درته ښایي، د دې انجن نوی دی، زوړ دی، دا هم درته ښایي، د دې بیټري نوی ده، زړه ده، دا هم درته ښایي. باقاعده مشین درته کاغذ راوغورځوي او درته هغه ځای نه ښایي چې دلته نری نری کرښې دي. مشین تا ته به نه ښکاري، هغه بیا راته ښایي. دا مې دا ولې وایي دا به دا چل کو دی پاکستانیانو چې اکسیډنټ ګاډي به یې واخیسته نو هغې ته به دروازې بدلې کړې، د بل ګاډي به یې ورته وروخېجول، رنګ کول به یې نه، خو د نورو. نو هغوی وایي چې دا خو دوکه ده چې ګاډي ته د بل ګاډي په دغه وروخېجې دروازې او پاکستان ته یې لېږي. نو هغوی ورو سکینر یې جوړې کړي دي، نو چې کوم ګاډي م هغوی خرڅوي سکینر نه یې ورتېر کړي نو په کاغذ به راته ولیکي چې دی دا عیب دی. نو چې ته بل له ورکوې نو هغه عیب به ښې، او که دې ونښو لیسنس ته له ختموي. دا شیدونه نه پېژنې، دا زمونږ په شان پایو کې اوبه واچوه پلان کې دا قصې، پایو کې اوبه موبه نشته، صفا سوتره شی بدله درکوي، پاک شی، صفا اعلی شی، معیاري شی بدله درکوي. پټې ټګي پکې نشته، پټې دوکه پکې نشته، پټې دروغ پکې نشته. ما وی افسوس هلته مې مسلمانانو ته وی تقریرونه مې وکړل، هر ماښام ماسخوتن به مې یو بیان کو، ای مسلمانانو دا نن چې د دوی کوم اخلاق دي د دې خلکو، دا د صحابو اخلاق، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي چې حضور پاک به فرمایل چې شی خرڅی نو عیب خلکو ته ښایي. دا د ټوکي یو خار مې درته وی بهر خیف نور برته بیا بله جمعه ویمه، خو زما وروڼو صرف یوه خبره به درته وکړم، هغه به دا چې دا خیر دی کې خبرې ډېرې دي چې دا به تاسو ذهن کې واچوئ چې د دې خلکو ما نن د اخلاقو صفت څه مې وکړه، د اخلاق چې دوکه نه کوي، دروغ نه کوي، ټګي نه کوي، مسلمان سره ښېګړه کوي، انسان سره ښېګړه کوي، غلا نه کوي، غلطي نه کوي، بدماشي نه کوي. لیکن یو نعمت پکې نشته چې هغه کم نعمت دی؟ ایمان. د دې د وجې نه خودکشي کوي، مال ډېر، دولت ډېر، امن ډېر، سکون ډېر، د زړه خواهشات ډېر، لیکن بیا هم خودکشي پکې ډېرې دي. او د هغې وجه به راته ویم ولې هغه نعمت نشته کم چې مال الله د مبارک پیغمبر په لاس را کړی دی چې هغې ته عقیده توحید او ایمان پکې نشته. بهر کې په دا زه خو نومه نو دا څو کسان وفات شوي دي او زه هم نه، نو یو د پیرانو د کندي خادم بچه وفات شوی دی، الله دې وبخي، خادم بچه ښه سړی و، الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، الله دې مغفرت نصیب کړي. د میر وردو د کندي غلامان وفات شوي، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د کاکړو د کندي د میر اعظم پلار او بالکل هغوی وفات شوي اعظم خان صاحب، هغوی دې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او عظیم خان لالا او الله تعالی دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، ښه انسانو، الله یې ورنصر له صبر ورکړي. د وډیګرام ابرار وفات شوي، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې د ټولو وارثانو صبر نصیب کړي. د تور کورونو د انعام الله رواره وفات شوی دی، الله دې وبخي. دعا وکړئ چې کوم مردگان دي الله یې ټول وبخي. دعا وکړئ الله زموږ نه راضي شي. په خدای قسم زه راته وایم په راتلونکو جمعو کې چې موږ له الله د ایمان کم نعمت را کړی دی، د دې نه لوی نعمت بل نشته. الله یې دا نعمت زموږ نصیب کړي. دا چې تاسو هلته لاړ شئ پته به راته ولګي چې په ما خدای څونه احسان کړی دی. د ایمان دا نعمت دی خدای زموږ نصیب کړي
او دغه خلکو ته مې ډېر نصیحتونه کړي دي، ډېر مې پکې الحمدلله جوړ کړي دي. بله جمعه به درته انشاءالله بیان وکړم. زه وله دا دعا کوم چې خدای ټول کافران مسلمانان کې، جاپانیان دي او که نور دي مسلمانان کې. یوه خبره مې یېره شوه، هغه دا چې فلسطین په مسلمانانو ډېر ظلم روان دی. ماشومان بچي په اسپتالونو باندې لګیا دي، بمبارۍ کوي په اسپتالونو. واړه واړه قطره اومخله بچي دا قطرې شو، ښځې ماشومان بچي، هغې غریبانان خپل ازادي غواړي چې دا ملک خو زمونږ او موږ له ازادي راکړي، او په هغې ډېر ظلم شروع دی. دعا کوي چې دا اسرائیل د هغې ملګري خدای هلاک او تباه کړي. الله ولا لکه څنګه چې په ابراهه په لښکر ابابیل رالل، توتکري او تباه کړل، دغه په خدای ابابیل لا پیښ کړي، خدای تباه کړي. او د فلسطین د مسلمانانو دی الله مدد وکړي. او چې څومره حکمران مسلمانان دي خدای دې پکې غیرت پیدا کړي. حکمران مسلمان کې نن غیرت نشته. موږ څه کولی چې موږ صرف دعاګانو ته ناست یو. پته شو دعاګانو خو کار نه کېږي. کو به دعا مسنونه ده. داسې مصیبت چې په مسلمان راشي دعا به کې، قنوت نازله به وي، دا مسنون ده. خو روڼه میدان ته وتل پکار دي. میدان ته به هله مونږ وځو چې مونږ له حکومت اجازت راکړي، او کرې کې اجازت که نه حکومت زره دې ځای نه سره د خپلو مقتدیانو او سره د خپلو دوستانو د شاګردانو اعلان کوم چې مونږ ټول پې د سرونو نه ورتېر یو زو ورپدې، خو که اجازت میلاویږي هله. او که چا راته ووې چې او بالکل راځه اجازت میلاویږي، که داسې څوک پېښ شو چا راته ووې، خدای ګواه دی بس ژوند د مسلمان نه او د مسلمان د بچي نه زمونږ دا سرونه دا زندگی قربان. خو خدای زمونږ د حکمران مسلمان کې غیرت پیدا کړي، غیرت. الله تعالی د ټولو مسکه کشمیر کې دي او که په فلسطین کې دي او که نور د مسلمانانو مدد وکړي ربه. بیمارانو لم شفا ورکړي او روغ صحتونه ورکړي. قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، بې اولادو له اولاد ورکړي، چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړي، او الله د دنیا و آخر د فتنو آفتونو نه په امن کې استاد. باقي دوستان دي د هغې څه پریشانۍ مشکلات دي، چا تر بچو مشکلات دي، دعا کوي چې الله هغه مشکلات ورله په خیر باندې بدل کړي. ته زمونږ نه الله راضي شي، ته زمونږ نه راضي شي. او د جمع یو ملګری فضل خالق هغه دغه والا که نه شب قدر والا، فضل خالق نه مو زمونږ د جمع ملګری د شب قدر د مټې غریب ډېره بیماري تېره کړه. ما یې ځای تپوس ته ځم، خو زما سفر روان شو، ته دې مخکې نه هم خبر، او بیا زما سفر دوران کې وفات شو. د جمع ملګری د اخلاص دعا ورته وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي، الله وارثانو له صبر ورکړي، او دا بیماري وله خدای د آخرت د ګټو ذریعه وګرځي برحمتک یا ارحم الراحمین.